عصيت الله يوما غافلا السلام ورحمة الله. دې ملګري ډېر سوالونه کړي دي. وای څنګه کولای شم تقوادار شم؟ څنګه کولای شم د ګناه نه بچ شم؟ څنګه کولای شم چې په شیطان کامیاب شم؟ څنګه کولای شم چې الله ته نږدې شم؟ دا ډېرې ښایسته پوښتنې دي. اوله خبره وایي څنګه کولای شم زه تقوادار شم؟ تقوادار کېږي په دې باندې چې 15 وخته مونږ په جمع وکړي. تر دې چې مونځونه 15 وخته په جمع کړي نه وي متقي نشي جوړېدلی. دا یو. دویم چې غواړي چې کامل تقوادار شي باید حلال خوراک وخوري، حلال وڅکي، د حرامو نه باید ځان وساتي. چې کله حرامي عبادات دې نه قبلېږي هېڅ هم دې نه قبلېږي. درېیمه خبره باید خپلولي وپالې. که غواړي چې ته متقي باید خپلولي وپالې، ګاونډیتوب باید وپالې، اجتماعي ژوند باید وکړي. د مسلمان جنازې له باید لاړ شي، د مریض پوښتنه باید وکړي، ځکه دا اجتماعي حقوق دي. دا ته باید ژوند کې عملي کړي که متقي انسان د ځان نه جوړول غواړي. د سبا ماښام اسکار پابندۍ سره باید وکړي. روزانه باید لږه لږه صدقه ورکړي. بعضې خلک ډېر نیکاني، ډېر بزرګانې، خو صدقه هېڅ نه پېژني. او صدقه چا باندې کوه؟ په خپلو خپلوانو باندې. چېرته چې د کور دی په رور صدقه وکړه، په خور صدقه وکړه، په خپل بچي وکړه، ماما زوی به، کاکا زوی، پترو زوی، د خاله زوی، د اما زوی. چیرته چې د خپلوان دی، چېرته چې د ژوند او کاروبار دی، هېڅ ورځ بې صدقې مه پرېږده. هېڅ ورځ. صدقه ډېر رول پر ژوند کې لري. زین العابدین رحمه الله دا د خلیل مسیح دی. دا چې کله مړ شو شاته په دې اوږو کې سرې سرې چاپې وي. نو خلک ویل چې دا ولې دا چاپې څنګه جوړې شوي؟ بیا چې معلومات یې وکړه ده به هره شپه یو بوجۍ د ډوډۍ ور ډکول او د غریبانو په کورونو به یې تقسیموله. هره شپه یې 20 کورونو ته ډوډۍ ورکوله وچه. دومره بوجیګانې دې چلولې وو په دې اوږو باندې دې ملا باندې چې هغې چاپې جوړې کړې وې. نو صدقه به روزانه ورکړي. عبدالله بن مبارک په هر کال 100,000 درهم فقط په علماو مصرفولو. دا په دې خاطر مو چې دعات دي او کار کوي، فعالیت کوي، ته پې مال لګوه. دارنګه څنګه زه د ګناه نه بچ شم؟ د ګناه نه انسان هغه وخت بچ کېږي د ګناه والا د خلکو سره بانه کېږي. لوچک ملګري او چرسیان ملګري، پوډریان ملګري، نشیان ملګري، سودخواره ملګري، او هغه ملګري چې فحش کارونه کوي، په لواطت کې لاس لري، زنا کې لري، غلط ملګرتوب کې، غلط ناستې کوي، غلط فلمونه ګوري، بد اخلاقي کوي، مجلس کې کنځلې کوي، فحش الفاظ وایي، دو سره بانه کېږي. کم سړی چې مابس کې بندي دی او کم سړی چې لوچک دی، پوډري دی او نشهیي دی او زاني دی او لوتي دی او شرابي دی او ارامخور دی، د دې پوښتنه وکړه دې به غون ملګري همداسې ملګری د ملګري په دین دی. المرء علی دین خلیله. چې غواړې ځان اصلاح کړي نو ملګرو باره کې دقیق اوسه. او زه هر چاته یم دې ټولو مشرانو خلکو ته وایم ستاسې زامن چې کوم د 15 او د 20 په منځ کې دي د مطلقې ملګري سره مه پرېږدئ. که ملګری نیک که بد. کله چې یو سړی په لیسه کې دی، پوهنتون کې د ملګرتوب مه کوه. ملګرتوب تباه برباد کوي دي. ملګرتوب نه ځان ساته، ځکه نیکان خلک ښه خلک چې تا ته مخلص دي دا کم دي. نو ځان د ملګرو نه ساته. بس درس ووایه چې کله ډاکټر شوي، انجینر شوي، عالم شوي، ماستر شوي، دکتور شوي، دا ټول خلک به ستا ملګري دي. خو دې وخت کې ډېر میلان ملګرتوب ته مه کوه. دا ژوند دې تباه کوي. د ژوند قیمتي ساعتونه دي، دا دله خرابوي. یو ملګري باره کې دقیق اوسېږه چې غواړي چې ګناه نه بچ شي. دویم د ټلیفون په استعمال کې احتیاط کوه. کوشش کوه فیسبوک مه استعمالوه، هېڅ هم مه استعمالوه. هېڅ که دا ټچ ټلیفون لري فقط د واتساپ استعمالوه چې د دیني برنامې پکې تعقیبوي. نور د فیسبوکونو هم سینماګانې جوړې دي، دا مه استعمالوه. هېڅ دې کې ګوتې مه وه. او قرآن کریم ته ډېر ټیم ورکړه. بیا د رمضان میاشت مخې ته روانه ده. کوشش وکړه چې په دې رمضان کې 15 کتې قرآن کریم ختم کړي. ډېر کار دې ته ووایه، ډېر زیات کار. د ګناه وسایل، د ګناه اسباب، هغه ځایونه چې هلته ګناه کېږي، که دا پارک دی، که دا د سیند غاړه ده، که دا هوټل دی، د یو ملګري سره مجلس دی، د یو چا حجره ده چې ته پوهېږې دلته مانه ګناه کړي، بس هلته مه ځه. د مجرمینو د غلطو خلکو سره مه کښېنه. الله به تا بچ کړي د دې نه. او څنګه کولی شم چې د شیطان نه وایي زه بچ شم؟ اعوذ بالله ډېره لوله، امنت بالله ډېره لوله. په حالت د اوداسه کې ګرځه. هر مانځله مستقل اودس کوه. د سبا ماښام اسکر په ډېر پابندۍ باندې لوله. د خوب اسکار لوله. دا شیطان چې دی که دا هغه دشمن دی چې دا په سترګو نه ښکاره کېږي. او انسي دشمن هغه په توره خلک وایي، او شیطان دا په اسکارو به وایي. اخري صورتونه ځان سره ډېر وایه. او چې هر کار کې بسم الله تل واله. هر کار کې چې کور ته نوځې
دوه رکعته مونځ وکړه، چې راوځي دوه رکعته مونځ وکړه، او د کور د وتلو دعا حال ولا بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. د شیطان مبارزه ده فقط په اسکارو ده، د اسکارو نه غیر د شیطان مبارزه ګور په هیڅ صورت کې ته ګوره نشي کولی.